د ګناه پرېښودل ډېر زیات ضروري دی عزیزان. څوک چې ګناه کوي پر دې ګناه ورانیول کېږي نه، دا سړی دې وژاړي، دا سړی دې پر خپل حال باندې وبېرېږي. د دې عذاب او رانیول آخرت ته وروسته کېږي. علما لیکي د ژوند یعنی د زندګۍ زر غمونه د زکندن دا یو نه دي سره برابر. د زکندن دا پر زیات دي او د زکندن زر غمه د قبر دا یو نه دي سره برابر. د قبر دا پر زیات دي، دا یوې د زرو نه بدتر دي. د قبر زر غمه د حشر دا یو نه دي سره برابر. د حشر دا یو غم پر زیات دي او د حشر دا زر د جهنم دا یو نه دي سره برابر. نون د سوچ او د فکر او د هوښیارۍ او د پوهۍ او د ځان د سمولو ځای دی. موقع نون ته علماو لیکلي دي یو وخت یو بادشاه پخوا وخت کې به دا بادشاهان هم په خپله د اولیا ولیانو الفاسقان او فاجران او بد به نه ول لکه موږ تاسو. وایي دې بادشاه ته یو ځل په خوب کې یو کس راغلی، باره ورته ویل چې صاحبه فلانی سړی ستا په دې فلانۍ علاقه کې دی، بېادبي دې مافي د مړې ښځې سره چې هغه تېره شپه کې پټه سوې ده زنا کړې ده، بېادبي دې ډېره ډېره مافي بېحیایي ورسره کړې ده. سبا سر یې ونیسه، خلک پسې ورولېږه او رایه وله د ستا په وزارت کې، ستا په دې بادشي کې، ستا په دې ژوندي کسانو کې ځای ورته ورکړه، یو کار ترې واخله. همدومره خوب و چې د دې ولي د الله د وخت د زمانې د بادشاه سترګې راروڼې سوې، بس نور پوه نه سو. سهار چې خلک پسې ورولېږل، هغه سړی په هغه علاقه کې شاوخوا پیدا کړي چې ورته ښوول سوی و او هلته درهم ولا هلته زنان هم پټه سوی ول. بادشاه ډېر حیران دی، نور نه پوهېږي. هغه سړی راوستی په خپل دربار کې د ژوندي مشاورینو د بادشاه د ژوندي کسانو څخه وټاکي، لویه تنخواه او ښه د پرېمانۍ د عیش او د عشرت ژوندي شروع سو. د هغو خپل کور هم راوړي، زندګي ډېره د خوشحالۍ شروع سو. هغه ماخستن قصور کړی دی، دومره ناروا یې کړی دی او سر دا ورسره کېږي. هغه هم حیران دی چې دې څه کیسه ده. د یو څو زمانې وروسته، د یو څو ټیم وروسته بادشاه بیا هغه سړی په خوب کې ویني. بادشاه چې صرف هغه سړی په خوب کې ولیدي، پوښتنه یې ځینې وکړه چې صاحبه په دې مې سر نه سو خلاص چې دا سړی خو مجرم و، د پانسۍ سزا یې باید ورکړل سوی ولی او د دې باید یې درلودی چې په دار ځړول سوی، په ډبرو باندې سر ورکوټل سوی ولی، لیکن تاسو دا راته ویل هغه ما راوستي د خپل ځان سره مې ژوندي په خپلو ژوندي کسانو کې داخل کړي. دا څه مسله ده، څه وجه او په خپله دې مې راته ویل چې دې دومره لوی جرم کړی او د دې جرم اقرار او د دې جرم هغه خبره هم پر معلومیږي چې دې کار دې سړی کړی دی، هلته نیول سوی په هغه علاقه کې دی، پیدا سوی په هغه علاقه کې دی. وایي هغه سړی ورته ویل، دې بزرګ ورته ویل چې صاحبه ټوله معامله دا ده چې دې سړي ډېر لوی جرم وکړي، په دې باندې الله تعالی دومره ورته په قهر او په غصه دی چې الله تعالی ته نور دا خوښه نه سوله چې الله پاک په دنیا کې د دې سړي بار سپک کړي، په دنیا کې په دې یو تکلیف راسي، په دنیا کې دې توبه الله توبه سي، په دنیا کې د یو په ده باندې یو درد راسي، غم راسي، خفګان راسي. اکثره د ښو خلکو عادت داسې چې یو غلطي وکړي سزا هم پسې پسې، یو مشکل هم په زندګي کې راسي، د روزي یې تنګه سي، د نورو ستړیاو سره مخامخ سي. دا د دې وجې چې الله پاک هغه څه پرژي یا توبه الله توبه سي، پښیمان دي پر خپله ګناه باندې. د دې سړي په باره کې الله دا فیصله کړې ده او دا یې غوښتله چې دا سړی په عیش او په عشرت کې وروزل سي، د دې سړي نه توبه هم د پام ووځي، د دې سړي نه بالکل سزا هم ورته ورنه کول سي، ښه په عشرت او عیش کې ژوند تېر سي. الله په دې ګناه ته ډېر خفه دی او د دغه سړي به دغه سزا د دې ګناه ده په آخرت کې الله ورته ځنډوي چې په آخرت کې د دې خپل عمل سزا وګوري. د دې صرف او صرف وجه دا ده چې تاسو ته حکم وصولو چې دا سړی دغه ستا په ژوندي ملګرو کې در سره شامل کړه. د دې سړی نه دی چې د دې د ولایت له وجې، د دې د ګناه د پرېښودلو، د دې توبې له وجې، د دې په خاطر چې الله یې ګناه آخرت ته ځنډوي چې په آخرت کې الله راونیسي. قرآن کریم کې الله پاک څه فرمایي؟ ان بطش ربک لشدید. کومه مسلمانه زنانه چې د خاوند پر بد اخلاقي باندې صبر وکړي، د هغه پر قهر او غصه باندې، د هغه پر زیرولو باندې،
الہ العالمین به دومره ثواب ورکړي. په روایتو کې راځي لکه آسیې بیبي ته چې به الله پاک ثواب د فرعون پر زیرولو باندې ورکوي. فرعون به دا زیرول دومره ثواب الله پاک ورکړي. په دې کې شک نشته. انسان دی کله کله به غصه ورځي، کله به قهر ورغلی، کله به درد، او هغه غصه به بل څه کې ورغلی، یا به په ناکي کې ورغلی، نه هېڅ به هم نه ملامت به هم خاوند دی، یا به غصه بل ځای ورغلی، خشم بل ځای ورغلی راورسي. چونکې زنانې د خاوندانو د لاسو لاندې کاږي بېدر دي. نو د صبر توصیه مې ده. موسی علیه السلام مبارک ته الله پاک وحی ورکړي زما نازولې یو داسې کار او عمل نه در وښیم که چېرته ته هغه عمل وکړې نو په دې کائناتو کې چې په کوم څه باندې لمر هم راپورته کېږي، یعنې په دې ټولو کائناتو کې چې څه موجودات هم څه د هغو د هر یو د برابر په حساب باندې، یعنې د هر یو په حساب باندې تا ته الله پاک اجر درکړي. څونه مخلوقات دي، څونه کائنات دي، مثال کې طور پر څونه ډبرې دي، څونه ستوري دي، څونه مرغان دي، څونه درختې دي. وی موسی علیه السلام مبارک ورته فرمایي قربانې د الله پیغمبره ای زما پاکه ربه، ای زما خالق، ای زما باداره، ولې نه ضرور یې راته وښیي الله دا عمل به څه شي. وی الہ العالمین ورته فرمایل ای زما پیغمبره زما د مخلوق له طرفه چې تا ته کوم آزار رسېږي که ته پر هغه باندې صبر وکړې، برداشت، زغم، درګزار او معافي او تیر وبیر نه چې سترګې پې پټې کړي، بس صبر وکړي الله ته. الله پاک وایي په دې صبر به دومره اجر درکړم لکه په دې دنیا کې چې څونه مخلوقات دي، څونه شیان دي، د هر شي په سر به تاته یو نیکي درته ولیکل شي په عملنامه کې. صبر دومره ښه شی دی ګرانو عزتمند. نو په خاصه توګه خاوندانو ته مې دا توصیه ده، هر چاته چې بل څوک یې تر لاس لاندې، هر کس ته مو دا توصیه ده چې خشم تاسو له درسي، نو د خشم بهترین، د قهر او د غصې بهترین علاج هغه چوپوالی دی. د دې نه بهترین علاج شارج په خوله کې واچوم دغونه بهتر به تاته نشي تمام. او یو غصه او یو لس منټه قدر کې صبر کول او غصه ختمول، مثال کې تر غصه برداشتول، زر به دې به تاله راوړي په ګوتو باندې. کله کله غصه انسان دې حال ته ورسي چې د عمر ابد ارمان به ته کوي. غصه چې انسان ته ورسي، قهر چې انسان ته ورسي، خشم چې انسان ته ورسي، شیطان په داسې بازي په دې حال کې کوي لکه ماشوم چې په فوټبال او والیبال او دا رنګ نه په دې ګین باندې بازي کوي. دا شانتي انسان د شیطان په قبضه کې ورکړي وي، ولې انسان په خپل حال کې نه چې وی کله غای وکړي الله هم تی ناراض، خپل قریبان هم تی خپه او زیره او نور کلیوال او دوستان هم تی خپه او زیره هم تی لري. په دې خاطر باندې د برداشت بهترین علاج اعوذ بالله وویشت او دستازه کوي، استغفار وویشت، بس لږ برداشت، چوپوالی. ابوبکر صدیق یو ځل یو خادم یو غلام ته خشمېدی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولې دې باره ورته ویل ای ابوبکر هغه ورته وایي ته چې څونه قدرت په دې باندې لرې په دې خادم و غلام باندې، الله رب العزت پر تا باندې له دې نه ډېر زیات لکه ته چې پر ده باندې قدرت لري ډېر زیات قدرت په الله باندې په تا باندې لري، او الله دې هر څه ګوري، او هر څه الله په ګوتو کې امانت درکړي دي، د زیرولو لپاره نه دي درکړي. عزیزانو بس الله دې د خبرې زموږ ستاسو لپاره د پام او فکر د هدایت وګرځي. هغه زنانو چې د خپل کور خدمت کوي په نیک نیت باندې، د ثواب په نیت باندې راته نیک نیت وایي، الله به پرې دومره اجر ورکړي لکه هغه چې د حرم شریف د بیت الله خدمت کوي. کور جارو کوي الله به دومره اجر ورکړي لکه بیت الله شریف جارو کوي.